ګلالۍ کریمي دا ټیم په فرانس کې ژوند کوي او یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده چې پکې ښکارېږي چې ګلالۍ کریمي پکې دغه نازیبه غلط حرکات یې کړي دي او دغه ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې ده. ټول ویډیو در سره دلته شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو ګلالۍ کریمي چې کله افغانستان نوی حکومت جوړ شو، په دغه ټیم کې ګلالۍ کریمي د خپل وطن نه یورپ ته لاړله او په فرانس کې ویل کېږي چې پناه واخیستله او هلته یې ژوند تېرول شروع کړل. دا مخالي چې اوس په سوشل میډیا یو ویډیو خون خپره شوله او په دغه ورته ډېرو پښتنو نیوکې وکړلې چې داسې غلطو کارونو لپاره بهر یورپ ملکونو ته ځي او بیا هلته د پښتنو نوم شرموي او دغه غلط کارونه کوي. خو دغه ویډیو باره کې ګلالۍ کریمي څه نه دي ویلي چې دغه ویډیو یا زما ده یا د بل چا ده، چوپ پاتې شوې ده. خو د ګلالۍ کریمي په دغه حرکت سره ډېرې نیوکې او ډېر ردې بدې ورته وویل شول. ګلالۍ کریمي چې د افغانستان په ډېرو ټیویانو کې په تورې میزبان کار کړی و او په ټیک ټاک باندې هم ډېر زیات فالوورز لري ګلالۍ کریمي او دغه ویډیو چې ډېر تیزۍ سره خپرېږي. نو کتونکو دغه معلومات هم درکوو چې ګلالۍ کریمي دا مهال په یورپ فرانس کې پناه اخیستې ده او هلته د یو ټي وي چینل نه کار هم کوي، د افغانستان د ښځو دپاره اواز اوچتوي دغه چینل او ګلالۍ کریمي پکې کار کوي. دغه نوی اپډیټ چې در سره شریکوو، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ.